وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. او کچېرې وه ښځه د خپل خاوند نه د زیوتي یا مخ اړونې اندېښنه ولري نو په دې دواړې باندې هېڅ ګناه نشته چې په خپل منځ کې په څه شان سره روغه وکړي او روغه کول ډېر غوره دي او نفسونه بخل حرص ته حاضر کړل شوي دي او که تاسې نیکي وکئ او پرهیزګاره شئ نو یقینا الله تعالی په هغې کورینې چې تاسې کوئ ښه خبردار دی. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. او هی چیرې تاسې طاقت نه لرئ چې انصاف وکئ په منځ د زنانوې کې اگر که حرص کوئ نو تاسې مه کږېږئ په پیره کږېدلې سره پس چې پرېږدئ هغه بله ښځه په شان د ځوړند کړل شوي او که تاسې اصلاح کوئ او ځان ساتئ د ظلم نه نو یقینا الله تعالی بخښنه کوونکی رحم کوونکی دی. او وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. او که دواړه د یو بل نه بیل شي نو الله تعالی به هر یو په خپله پروخۍ سره غني کی او الله تعالی همیشه پروخۍ ولا ښه حکمت ولا دی. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. او خاص د الله تعالی د پوره دی هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په مځکه کې دي او یقینا میږه هغه کسانو ته کلک حکم کړی دی چې د تاسې نه مخکې ورته کتاب ورکول شوی و او تاسې ته هم چې د الله تعالی نه وویریږئ او که تاسې کفر وکئ نو یقینا خاص د الله تعالی د پوره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په مځکه کې دي او الله تعالی همیشه غني او ښه ستایل شوی دی یعنی ثنا صفت شوی دی.